شپې وه او هر خوا خاموشي وه. علي د جومات په طرف روان و. کله چې هغه لږ مخکې لاړو نو ولیدل چې څو کسان په یو ځای کې راټول ولاړ دي او د ټولو په مخونو کې ویره او خوف ښکاره دي. علي حیران شو، نږدې ورغی او له خلکو نه یې تپوس وکړو. ورونو، څه خبره ده؟ دلته څه مسله شوې ده؟ خلکو په رپېدلي اواز کې ویل: هلته مخکې وګوره، هلته یوه ویرونکه بلا ولاړه ده. مونږ فکر کوه چې دا به کوم عجیبه مخلوق وي، خو په اصل کې هغه زمونږ په شان یو انسان دی چې د خلکو د ویرولو دپاره یې د ځان نه بلا جوړه کړې ده. علي په بهادري سره مخکې لاړو او اول یې خلکو ته تسلي ورکړه چې د ویریدو څه خبره نشته. بیا یې هغه سړی ته مخ کړو او ویل: ای وروره، د الله بندگان په دې طریقه مه ویروه او مه یې زوروه. اسلام مونږ د دې کاره منع کوي چې نور خلکو وویروو. وروسته علي د محمد صلی الله علیه وسلم دا حدیث بیان کړو: لا يحل لمسلم ان يروع مسلما، یعنی د یو مسلمان دپاره دا جایز نه ده چې بل مسلمان وویروي. دا خبره چې هغه سړی واورېده ډیر او شرمیدو. سمدستی یې معافي وغوسته او وعده یې وکړه چې بیا به هیڅکله خلکو د ټوکو دپاره نه ویروي. خلکو مطمئن شول او هر یو بیرته خپلو کورونو ته لاړو.